د موسی علیه السلام په وخت کې یوه ښځه کونډه شوه چې یو کوچنی زوی یې درلوده. ښځې بل خاوند ونه کړو، خپل ماشوم زوی سره یې ژوند کاوه. کلونه وروسته زوی یې ځوان شو. زوی یې چې کله ځوان شو، هره ورځ به د شپې کور ته ناوخته راتلو. هره ورځ به یې ورته مور نصیحت کاوه، خو په زوی یې تاثیر نه کاوه. د څو ورځو نصیحت وروسته بیا زوی یې ناوخته کور ته راغی. مور یې ورته بیا نصیحت وکړه. زوی یې خپله مور ډیره کلکه ووهله او په بوجۍ کې یې واچوله. یو لرې ځنګل ته یې یوړه او هلته یې خطا کړه. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د جبرائیل په واسطه وحی وکړه چې لاړ شه هغه ځنګل ته، هلته زما یو بنده ده، د هغې حال وګوره. کله چې موسی علیه السلام ځنګل ته لاړو، بوجۍ یې ولیده. بوجۍ ته یې غوږ نږدې کړو چې د بوجۍ نه داسې آواز راځي: یا الله، ته زما په سر زما زوی نه مه خفه کېږه، هغه ته مه په قهر کېږه. همداسې زارۍ یې الله جل جلاله ته کولې. موسی علیه السلام له کیسې نه خبر شو. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وویل: وګوره چې دا مور په خپل زوی څومره مهربانه ده. او بیا یې ورته وویل چې زه د دغه مور نه اویا ځله ډیر مهربانه یم.